سلامونه وخت مو په خیر. آیا په رښتیا سره چې هند له پاکستان څخه په ډار کې دی؟ د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې د اپوزیسیون ګوندونو ته په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اجازه ورکوي، خو دوی به استعفا ورنه کړي. د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د اپوزیسیون ځینو ګوندونو د اکتوبر په 28مه د ازادۍ مارچ په نوم ستر لاریون کوي چې هدف یې د عمران خان استعفا او د موجوده حکومت لرې کول دي. خو تېره ورځ عمران خان خبریالانو ته وویل زه په ډاګه وایم چې اپوزیسیون ته به سر ټیټ نه کړم او استعفا نه ورکوم. عمران خان دا هم ویلي چې د اپوزیسیون سره بهرني قوت هم ملګری دی او د موقع څخه په استفاده کېدای شي هند پر پاکستاني کشمیر هم حمله وکړي. مولانا الرحمن چې د جوړیدونکو ازادۍ مارچ مشري کوي وایي د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت په درغلۍ رامنځته شوی دی او قانوني حیثیت نه لري. د مولانا په خبره تر څو چې عمران خان استعفا نه وي ورکړي لاریونونو ته به ادامه ورکوي. مولانا دا ګواښ هم کړی چې که د دوی غوښتنې ونه منل شي د اسلام آباد ښار به وتړي. په ورته وخت کې عمران خان بیا وایي د موقع څخه په استفاده کېدای شي هند پر پاکستاني کشمیر هم حمله وکړي. ستاسو په نظر چې آیا په رښتیا سره به هم هند له دغه موقع په ګټې سره د پاکستان تر ولکې لاندې په کشمیر هم حمله وکړي؟ نظرونه مو راته کمنټ کې ولیکئ او پښتو ټاپ ټي وي چینل در سره همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. که ویډیو مو خوښ شوي نو حتما در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ.